تازه مهم خبر کویټه د پښتون ژغورنې غورځنګ ښځينه غړو پښتون کلتور ورځ ونمانځله. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته. ګرانو دوستانو پوره اجازه در سره همدلته ترلاسه کړئ او که چیرې موږ زموږ یوټیوب چینل وي سبسکرایب کړئ نو په درنه سره سرحد نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ ښځینه غړو د جنوبي پښتونخوا د کویټې په سردار بهادر خان پوهنتون کې د پښتون کلتور ورځ ونمانځله. دغه نمانځ غونډه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ښځینه څانګې د مشرۍ نسیمه مندوخیل په مشرۍ جوړه شوې وه. د غورځنګ یو شمېر ښځینه غړو پراونه سمیره، شفیقه، مدینه، سمره، کلثوم، شبانه، رضوانه او داسې نورو هم پکې ګډون کړی و. نسیمه مندوخیل زاویه نیوز ته وویل چې د دغې ناستې په ترڅ کې د اکتوبر 11 پښتون قومي عدالت جرګې لپاره هم یو له بل سره مشورې شریکې کړي دي او په پای کې لري چې جنوبي پښتونخوا کې د خویندو یو غونډه ترسره کړي تر څو د پښتون قومي عدالت جرګه کې د ښځو ګډون یقیني کړي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن شمشي ویډیو تر بیاخې چارې ښه وخت.